الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. مشکات. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې پوسی خبردار غوږ ونیسي د یو چا مال بغیر د هغه د زړه د خوشي د بل چا د پاره جایز نه دی. محترمو عزتمنو، کچیرې موږ تاسې خپل شاوخوا نظر واچو نو ډیر خلک به د دغه حدیث لاندې راسي. ډیر خلک داسې سته چې هغه په دې حدیث باندې عمل نه کوي. یو ناجایز شی دی جایز گنی او په خپل پس کې سره کوي. علامه مولانا محمد عاشق الهی بلندشهری رحمه الله په خپل کتاب روضة الطالبین فی حل زاد الطالبین صفحه نمبر 191 کې دغه حدیث په تشریح کې لیکي چې د دې حدیث صدا معلومیږي چې د یو چا د پاره د یو چا داسې شی غوښتل چې هغه ته د بغیر ورکولو بل چاره نه وي، یا د شرم سره ورکوي، یا د مرتبه سره مغلوبه سي ورکی د غوښتونکي غټي لوړې مرتبه والا وي، یعنی هغه زړه نه غواړي خو د وجه سه وده ته ورکي، یا د مرتبه یا د شخصیت یا د خلکو مخته د غوښتنه د وجه سه وده ته ورکي چې هر واجبي، نو دغه شی د لپاره اخستل جایز نه دی. دغه حدیث پرونه کې دغه شی په غصب کې شامل دی، یعنی غصب سوی دی دا شی د دې اخستل والا ظالم بلل کیږي او د غوښتونکي د پاره دغه شی استعمال جایز نه دی. د دې حکم دادی یا هغه سړی ته برته واپس ورکه یا په هغه باندې معاف کړه. نو عزتمنو، په دې کې هر هغه شی راځي چې د یو چا خوښ نه ته پکوي، هغه که په ودونو کې خوشی وي، که په کوزدو کې د ودو د رواجو پیسې، که په یو ملګري په زوره ډوډۍ کول وي، یا د ملګري سره یو ښه شی ورسره وي، که هغه تسبیح وي یا عطر وي ګړۍ وي هر څه وي، ته بس دغه څه غواړې چې دا ماته راکړه، دا بس هر شی ستا په کار وي. نن خو یو ملګری د بل ملګري او مخته شی را ایستلی نسي، نه تسبیح نه عطر نه یو بل شی، بس بل ورته ولاړ دا ماته راکړه، دا ماته راکړه، هر شی دا ماته راکړه، بس غوښتونکي جوړ سوي ټول. نو دا چې هر څوک غواړي هغه به زړه د خوښې نه وي ورکړی، نو د ده دپاره د دې استعمالول جایز نه دی، او که چیرې هغه په خوښه ورکوي د زړه ځای ورکوي نو بیا جایز دی. والسلام. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د محترم مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب و سهرنی نبوي حدیث ته غوږ واست.